زما سره انسټاګرام کې لینک دی، زه دا کوم، زما له څه شرم نه راځي. اچھا زه مسلمانه نه یم، تاسو زما ویډیو لیدلې، زه کرسچن یم. دا خو موږ ته پته ده چې تا شرم نه درځي ځکه چې ستا نه نیم کوناټې سپو تختولی دی. او دویمه خبره دا کوي چې زما لینک په انسټاګرام کې دی او راشئ ډالر راکئ او زما ویډیو ګورئ. خلک لیوني نه دي چې ستا را سورې سورې او چودري کونه ګوري. زما مور پلار زه پرې یم، زما مور پلار نشته. ستا مور او پلار ته ځکه پرېښي چې هغوی ته پته چې دا بلار به سپی ده، کو هر یو کس پې وختو. خو بیبي ځان مسلمانه که کرسچنو ته ما وړه. نیمګړې کوناټه وري دی راته ووایه چې تا یې کس سره مرسته وي دا څوک و؟ نه ما چېرته نه دي، یو هلک هم نشي پروف کولی چې زه د هغوی سره ملاسته یم. حقیقت را باندې ولې وایي ټول کام ته ستا د ویډیو پته ده چې دوی د کوناټو نه یو چک شوی دی او پته لګي نه چې دا چک دې چا کړی دی، چې دا کوناټي څنګه دي، واړه دي که غټ دي. بچه داسې چکۍ چکۍ کوناټي دي. سپوږمۍ ښایم، زما سپوږمۍ څومره ښایسته ده، زما سپوږمۍ وګورئ. ستا په دې سپینې سپوږمۍ باندې د سونیا هغه سوټې سم کم ځان سره یې سنبال کېده، موږ ته یې مه ښایه او په ځان یې اچوه. ظالم یې دومره زیړه به نه وي چې شپه ورځ دره نشته او د خلکو کوچموني په خوله کې وایي راوایي او په پښتو کې پکې دا هم وایي چې سم خوږ دی. ګرانو دوستانو که چا هم د دې ویډیوز پکاري نو زموږ په ډسکرپشن کې به د واتساپ ګروپ لینک کې هغې ته لاړ شئ، کلیک کړئ، فالو یې کړئ او زه به تاسو ایکسپټ کړم بیا.